د سولې په خبرو کې د پرمختګونو په اړه خوښۍ زلمی خلیلزاد ویل وسلهوالو طالبانو سره د سولې په خبرو کې له پرمختګونو خوښ ده. ډیر وخت سره مشورې وکړو، د مشورو نه وروسته د تشنج د کمیدو یو فارموله یا یو دغه ځان سره راوړی دی، دا یو پروپوزل چې هغه د دې وړ دی چې په هغې باندې سړی اعتماد هم کوی شي، بحث هم کوی شي. د اجرایه رئیس لخوا د وزیرانو و والیانو د معرفي کېدو احتمال اجرایه ریاست وایي په دې تړاو له خپلو شریکانو سره مشورې پیل کړې دي. در موردی که چه وقت اقدام میشه بحث و مذاکرات در سطح رهبری و همچنان با دوستای بین المللی ما ادامه داره. حق قانونی و طبیعی ماست. او د ډونالډ ټرمپ د منځني ختیځ پلان ته د روسیې غبرګون. مسکو وایي دا پلان د امنیت شورا له پرېکړه لیکونو سره په ټکر کې ده. سلام، د شپږو بجو خبري ټولګې ته ښه راغلاست. نن یکشنبه د 1498 هجري لمریز کال د څلوېښت 14 او د 2020 میلادي کال د فبرورۍ 2 نیټه ده. دا هم پوره خبرونه. وایاند سید ادریس سادات. د حکومت اجرایه رئیس د خپل سهمیې وزیرانو و والیانو د معرفي کولو لپاره فرمان صادروي. د اجرایه ریاست وایاند وایي د ملي یووالي حکومت د توافقنامې پر اساس عبدالله په حکومت کې 50 سلنه ونډه لري او اوس مهال د خپل ټیم له غړو سره د یو شمېر چارواکو د معرفي کېدو په تړاو پر سلا مشوره وبوخته. د اجرایه ریاست لخوا د معرفي کېدونکو وزیرانو و والیانو نومونه نه دي په ډاګه شوي، خو ویل کېږي نوموړی غواړي 15 وزیران او 8 والیان معرفي کړي. په ورته مهال ارګ په غبرګون کې وایي د قانون له مخې د حکومت لوړپوړو چارواکو د عزلو تعیینولو صلاحیت یوازې ولسمشر لري. د ولسمشر له لوري تازه ګمارنو او په ځانګړي ډول په بهرنیو چارو وزارت کې وروستیو اصلاحاتو او ګمارنو اجرایه ریاست متقابل غبرګون ته اړ کړی. ویل کېږي اجرایه رئیس غواړي د ولسمشر د اقدام په غبرګون د کابینې د 15 وزیرانو او د 8 ولایتونو والیانو معرفي کېدو لپاره ځانګړی فرمان صادر کړي. که څه هم د عبدالله له لوري د معرفي کېدونکو چارواکو نومونه نه دي په ډاګه شوي، خو اجرایه ریاست وایي په دې تړاو سلا مشورې پیل شوي دي. توافقنامه حکومت وحدت ملی به صورت بسیار سیستماتیک از طرف شرکای ما در حکومت نقض شده. ما در این مورد صدای خود بلند کردیم، اعتراضات خود را داشتیم و با تعهدی که به ثبات در افغانستان و تعهدی که با قانون داشتیم نخواستیم افغانستان را به طرف بحران ببریم. در موردی که چه وقت اقدام میشه بحث و مذاکرات در سطح رهبری و همچنان با دوستای بین المللی ما ادامه داره. حق قانونی و طبیعی ماست. رئیس اجرایه هر وقتی که لازم ببینن در این مورد اقدام میکنن. د ملي یووالي حکومت په تیره 15 کلنه دوره کې د وزیرانو، والیانو او سفیرانو د معرفي کېدو موضوع د ولسمشر او اجرایه رئیس ترمنځ جنجالي مسله وه چې له امله د کابینې ډیری وزارتونه د سرپرستانو له لوري اداره شول. د ثبات او همګرایي ټاکنیز ټیم غړي وایي تیره ورځ په اجرایه ریاست کې د افغان سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي سره هم په دې تړاو خبرې شوې او خلیلزاد ویلي چې د ټاکنو د پایلو تر اعلان پورې د ملي یووالي حکومت پر خپل ځای دی. په دې ویسه کې خلیلزاد دا یو خبره وکړه چې تر اوسه پورې د وحدت ملي حکومت په خپل ځای باندې دی. یعنی دغه ځواب دا و د وحدت ملي حکومت په خپل ځای باندې، یعنی عبدالله کولی شي مثلا چې څومره صلاحیتونه خبر نخوام داسې معلومه. رئیس جمهور در رأس دولت جمهوری اسلامی افغانستان قرار دارد. بر بنیاد احکام قانون تعیین و عزل مقامات عالی‌رتبه حکومتی به هدف پیشبرد حکومتداری خوب از صلاحیت‌های رئیس جمهور می باشد. د ملي یووالي حکومت د توافقنامې پر اساس 15 کاله وړاندې د حکومت واک د عبدالله او اشرف غني ترمنځ 50 سلنه تقسیم شو، خو د اجرایه رئیس پلویان نیوکه کوي چې عبدالله له خپل صلاحیت استفاده نشي کولای.
زلمی خلیلزاد له پخواني ولسمشر حامد کرزي سره په لیدنه کې د سولې په خبرو کې له پرمختګونو خوښي څرګنده کړې ده. د پخواني ولسمشر حامد کرزي مطبوعاتي دفتر وایي زلمی خلیلزاد له نوموړي سره په لیدنه کې د سولې په پروسه کې له پرمختګونو خوښي ښودلې او هیله یې څرګنده کړې چې له وسلوالو طالبانو سره هوکړې ته ورسیږي. ارګ تېره ورځ په یوه اعلامیه کې د زلمی خلیلزاد له قوله وویل چې له وسلوالو طالبانو سره په خبرو کې د پام وړ پرمختګونه ډډې شوي. خلیلزاد له افغان سیاستوالو او چارواکو سره په لیدنو کې ویلي چې وسلوالو طالبانو امریکایي لوري ته د تاوتریخوالو د کمېدو طرحه وړاندې کړې چې امریکا منلې، خو له وسلوالو طالبانو یې د اوربند غوښتنه کړې ده. په همدې حال کې د حزب اسلامي مشر وایي د سولې خبرې باید د ولسمشر غني، پخواني ولسمشر حامد کرزي، عبدالله او په خپله حکمتیار د ډلو لخوا پر مخ یوړل شي، ځکه دغه جهتونه د افغانستان د ټولو خلکو استازیتوب کوي. د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنی چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد چې د کابل په سفر بوخت دی، له ولسمشر غني، پخواني ولسمشر حامد کرزي، عبدالله او افغان سیاستوالو سره مجلسونه کړي دي. په داسې حال کې چې پرون ارګ د ولسمشر غني او خلیلزاد ترمنځ له کتنې وروسته د خلیلزاد له قوله ویل چې طالبانو سره د سولې په خبرو کې پام وړ پرمختګ نه دی شوی، د پخواني ولسمشر حامد کرزي دفتر وایي خلیلزاد له نوموړي سره په کتنه کې د طالبانو او امریکا ترمنځ په خبرو کې له پرمختګونو خوښي ښودلې ده. خلیلزاد د افغانستان د سولې پروسه کې له پرمختګونو او لاسته راوړنو خوښي وښوده او هیله یې څرګنده کړه چې د طالبانو اسلامي تحریک سره هوکړې ته ورسیږي. کرزي د سولې پروسه کې د امریکا د هڅو پر لا زیات جدیت او سرعت ټینګار وکړ او له امریکایي لوري وغوښتل چې په افغانستان کې خپل نظامی عملیات بند کړي. د حکومت اجرایي ریاست وايي خلیلزاد اجرایي رئیس او افغان سیاستوالو ته د تاوتریخوالي کمولو په تړاو د طالبانو د طرحې په اړه معلومات ورکړل. د اجرایي ریاست وایند وايي اوربند او د نظام د څرنګوالي په شمول نور مسایل د بین الافغاني مذاکراتو یو برخه ده چې راتلونکي کې به پرې خبرې کیږي. ما هم از اصل کاهش خشونت بر آغاز مذاکرات و توافقنامه حمایت کردیم. طبعا بحث‌های جدی‌تری با طالبان در مورد آتش‌بس دائمی، چگونگی توافق روی نظام، میزان مشارکت، ادغام طالبان، اینا مباحث جدی هست که در مذاکرات بین الافغانی مطرح خواهد شد. زلمی خلیلزاد له افغان سیاستوالو او چارواکو سره هم په خپلو مجلسونو کې ویلي چې طالبانو امریکایي لوري ته د تاوتریخوالي د کمولو طرحه وړاندې کړې چې امریکایي اړخ منلې، خو دوی اوس له طالب لوري د اوربند غوښتنه کوي. دا خبره وکړه چې موږ د تشنج د کمیدو بلکې د اوربند غوښتنه و، بیا بل اخر دوی وخت واخیسته او لاړل او ډیر وخت سره مشورې وکړو. د مشورونو وروسته د تشنج د کمیدو یو فارمولا یا یو دغه ځان سره راوړی دی، دا یو پروپوزل چې هغه د دې وړ دی چې په هغې باندې سړی اعتماد هم کوی شي، بحث هم کوی شي. بل پلاو ګلبدین حکمتیار چې د ارزګان ولایت له قومي مشرانو سره په مجلس کې خبرې کولې وایي د سولې خبرې باید په کوردننه د څلورو جهتونو پخواني ولسمشر حامد کرزي ټیم، د ولسمشر غني ټیم، اجرایي رئیس عبدالله ټیم او په خپل د حکمتیار د ټیم لخوا پر مخ یوړل شي. حکمتیار وایي دغه څلور جهتونه د افغانستان د ټولو خلکو استازیتوب کوي او دوی به په خپل د سولې طرحه نهایی کوي. لکه ټول کې راغونډ شوي څلورو ټیمونه هغه په یو تنې باندې خپل موضوعونه کې توافق وکړي، د طالبانو سره مذاکرات، سولې طرحه، موږ څه غواړو، طالبانو کوم شرایط منلی، موږ سره کشش سري مذاکره به څه وکړي، چېرته به وکړي، په دې ټولو مواردو کې یو ګډ موقف له طالبانو سره په خبرو اترو کې د پرمختګ په اړه د زلمی خلیلزاد پر څرګندونو د ارګ د خبر او سیاسي مشرانو د مجلس د خبر ترمنځ دغه تفاوت داسې مهال دی چې له دې وړاندې د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ او د هند صدر اعظم نریندرا مودي د ټلیفوني مکالمو د متن په اړه هم پر ارګ نیوکې وي چې خلکو ته یې په بل ډول رسولې دي. واشنگټن وایي ښایي د ایران نیابتي ډلې په افغانستان کې ائتلافي ځواکونو ته زیان ورسوي. د امریکا متحده ایالاتونو پوځ د مرکزي قومندانۍ مشر کابل ته د سفر پر مهال خبریالانو ته ویلي چې په افغانستان کې د ایران شر اچوونکي اقدامات ویني او داسې شواهد شته چې په افغانستان کې به د ایران مخ په زیاتېدونکي فعالیتونه ائتلافي ځواکونو ته خطرونه پیښ کړي. جنرال کنت مکنزي وایي ایران تل په افغانستان کې منفي رول ادا کړی او ښایي هغوی په دې هیواد کې یو فرصت ته په تمه وي.
د امریکا د پوز د مرکزی قومندانۍ مشر جنرال کنت ماکنزي په افغانستان کې د ایران د فعالیتونو له زیاتېدو اندېښنه ښيي. ماکنزي له د سره کابل ته په سفر راغلو خبريالانو ته ویلي چې په افغانستان کې د ایران د فعالیتونو له زیاتوالي اندېښنه لري. نوموړی وایي اندېښنه یې ده چې تهران به په افغانستان کې د خپلو نیابتي ډلو په لاس امریکایي او ائتلافي ځواکونو ته خطر پیښ کړي. په افغانستان کې د ایران اندېښمنونکې شرع اچونکې کړنې وینم. ایران په افغانستان کې د خپلو نیابتي ډلو په لاس امریکایي او ائتلافي ځواکونو ته زیان ورسوي. دغه امریکایي جنرال وایي داسې نښې نښانې لیدلې چې ایران په افغانستان کې خپل فعالیتونه تر پخوا زیات کړي دي. نوموړی وایي چې ایران تل په افغان مسایلو کې منفي رول ادا کړی او په افغانستان کې د یو فرصت په لټه کې دی. ایران تل تر یو بریده په افغان مسایلو کې منفي رول درلود، خو هغوی ښایي داسې یو فرصت لټوي چې د خپلو نیابتي ډلو په لاس هلته ائتلافي ځواکونو ته زیان ورسوي. ځکه موږ دغه موضوع ته ډیر اندېښمن یو. افغانستان کې د ایران د فعالیتونو د زیاتوالي په تړاو د امریکایي چارواکو د اندېښنې داسې مهال دي چې تازه د افغانستان لپاره د ایران ځانګړي استازي له ولسمشر غني او د ملي امنیت له مشاور سره کتلي دي. د ملي امنیت شورا دفتر وایي په دې مجلس کې افغان چارواکو ټینګار کړی چې افغانستان له گاونډیانو سره د خپلو ګټو او د بهرني سیاست د واضح تعریف په اساس مستقل روابط لري او هیله لري چې د همدې تعریف په رڼا کې له ایران سره هم اړیکې غښتلي شي. بلخوا د عامه روغتیا وزیر ویل چین څخه د افغان محصلینو د انتقال په برخه کې باید بیړه ونشي. فیروزالدین فیروز د یوې خبري غونډې پر مهال وویل چې د چین له ووهان ښار څخه د افغان محصلینو د انتقال لپاره تدابیر نیول شوي، خو په دې برخه کې له خورا احتیاطه کار اخلي. په ورته مهال نوموړی ویل تېرې یوې اونۍ راهیسې 233 افغانان له چین څخه افغانستان ته راستانه شوي چې دا مهال په خپلو کورونو کې ترې د روغتیایي ډلو لخوا څارنه کیږي. په چین کې د کرونا ویروس باندې د اخته کسانو شمیر زیاتوالی په تړاو تر اندېښنو وروسته افغان چارواکي وایي دوی له چین څخه د افغان محصلانو په انتقال کې بیړه نه کوي. د عامه روغتیا وزیر وایي د چین له ووهان ښار څخه افغانستان ته د افغان محصلینو د را انتقال لپاره جدي او هر اړخیز تدابیر نیول شوي دي. فیروزالدین فیروز خبريالانو ته وویل چې په کابل کې د چین سفیر په ووهان ښار کې د 140 افغان محصلینو د روغتیا په اړه ډاډ ورکړی دی او د بیړني حالت تر پای ته رسیدو مخکې باید له چین څخه د افغان محصلانو انتقال کې له بیړه څخه کار وانخیستل شي. چیز کسی که مصاب شود 100% میموره. مثالای ما داریم 14,000 نفر در چین مصاب شده، خصوصا در ووهان از 14,000 نفر 956 نفر در شفاخانه بستر شده. متباقیش اعراض علائم خفی داشته، متباقیش دوباره صحتمند سالم شده و دوباره به خانه هایشان برگشته، حتی زمینه حتی در شفاخانه او را بستر نکردن. دیگه از اون لحاظ این قابل زیاد صحیح است که انتشارش سرعت داره. ما باید متوجه باشیم، کوشش کنیم به هر نحوی میشه در افغانستان نبیایه، انشالله که نخواهد آمد. نوموړي زیاته کړې چې د افغان محصلینو لپاره د افغان حکومت لخوا الوتکه چارټر شوي، روغتیایي ټیمونه چمتو شوي چې په ووهان ښار کې د بیړني حالت تر لرې کېدو وروسته به کابل ته تر انتقال وروسته د څه مودې لپاره قرنطین شي. فیروز وایي چې د تیر یوې اونۍ را په دې خوا 262 تنه چې 233 افغانان دي له چین څخه افغانستان ته ستانه شوي چې دا مهال په خپلو کورنیو او د اوسېدو ځایونو کې د روغتیایي ټیمونو لخوا یې څارنه کیږي. که تا حالا ما در حدود خصوصا 262 نفری که از چین وارد کشور شده 223 نفرش 233 نفر افغان بودن، متباقیش خارجی هایی بوده که از 262 نفر یا از طریق بنادر میدان‌های هوایی داخل افغانستان شدن و در مدت یک هفته ما با واد در تماس مستقیم هستیم. هر روزه تیمای ما از واد نظارت میکنه و این در خانه هایشان است. به خاطر از اینکه وقتی قرنطین میگیم تجارب دنیا علم میگه که و توسعه سازمان صحت جهان هم برای ما است که کسی که در چین بوده غیر شهر ووهان وقتی که مراجعه میکنه داخل افغانستان باید دیده شود. تیر ورځ د کابل نیوز خبري ټیم د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر کې له چین څخه راغلو کسانو او هلته د صحي برخې له ټیمونو سره خبرې وکړې او هغوی ویلي چې تر اوسه په افغانستان کې دغه ویروس نه دی ثبت شوی. د پښتون ژغورنې غورځنګ د مخکښ غړي ارمان لوڼي لومړی تلین ولمانځل شو. په چمن کې په دې تړاو جوړه شوې غونډې ته ویناوال وویل
دوی به د ارمان لوڼې ټولې هیلې پوره کوي او د پاکستان پر حکومت تور پورې کړی چې لا هم د پښتنو خلاف پالیسي نه ده بدله کړې. د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ غړی ارمان لوڼی 1 کال د مخه د پاکستاني پوځ لخوا د یو لاریون پر مهال ووژل شو. د پاکستان پوځ له لوري د پښتون ژغورنې غورځنګ د مخکښ غړي ارمان لوڼي د وژل کېدو له لومړي تلین څخه په چمن، پېښور او ګڼو نورو سیمو کې نمانځنه وشوه. په همدې هدف چمن کې د جوړ شو مراسمو پر مهال د غونډې ګډونوالو وویل چې د پښتون ژغورنې غورځنګ غوښتنې برحق دي او دوی به د ارمان لوڼي ټولې هیلې او ارمانونه به پوره کوي. په ورته مهال په پښتونخوا کې هم د ارمان لوڼي د لومړي تلین په یاد ستره غونډه جوړه شوې وه. د دې غونډې برخوالو د پاکستان پوځ د پښتنو قاتلان وبلل او ټینګار یې وکړ چې خپله مبارزه به جاري ساتي حتی که د دوی په مرګ هم تمامه شي. د پاکستان پارلیمان یرغمال دی. د پاکستان پارلیمان ناری وي چې د منظور پښتون تمام مطالبات برحق دي. د پښتانه قوم سره ظلم شوی دی، جبر شوی دی. له دې سره د منظور پښتین د آزادولو لپاره د لاریونونو پر دوام بغلان ولایت کې سلګونو تنو د نوموړي د آزادېدو لپاره لاریون وکړ. لاریونوالو خبرداری ورکړ که نوموړی آزاد نشي خپلو اعتراضونو ته به ادامه ورکړي. پاکستان په خپل هغه حرکت چې د پښتنو او د پښتون ولس پر ضد باندې شروع کړی، موږ د خپلو خلکو په نمایندګۍ باندې پر پاکستان باندې غږ کوو چې پاکستان چې په منظور پښتون او په داوود خان په دیو باندې د پښتنو غږ خاموشه کولی نه شي. پښتانه چې هغې خواته دي کوزې پښتونخوا له هغو سره او له برې پښتونخوا سره دا ټول سر له ننه نور موږ نسو زغملی. د پښتون ژغورنې غورځنګ د مخکښ غړي ارمان لوڼي لومړی تلین او له بند څخه د منظور پښتین د آزادولو په تړاو دغه لاریونونه او اعتراضونه داسې مهال دي چې 5 ورځې د منظور پښتین د نیول کېدو اوري، خو تر اوسه یې د آزادولو لپاره هیڅ اقدام نه دی شوی. ولسمشر غني د امیر تیمور ته د کړو څرګندونو له امله بخښنه وغوړي. د جنبش اسلامي ګوند لسګونه غړو په کابل کې د یوې اعتراضي غونډې پر مهال د امیر تیمور په اړه د ولسمشر غني څرګندونې نفاق زېږونکې یادې کړې. د یاد ګوند غړي وایي اشرف غني د خپلو څرګندونو له امله له ترک توکمو څخه بخښنه وغوړي او په افغانستان کې د میشتو قومونو هویت ته درناوی وکړي. ولسمشر غني پارک کې له یو شمېر محصلینو سره د ناستې پر مهال تیمور ګورګاني ته د تیمور لنګ خطاب کړی و. ولسمشر اشرف غنی په ارګ کې گفتمان با محصلین په نامه ناستې پر مهال ویلي چې د افغانستان لویدیځ کې د آبیارۍ سیستم 800 کاله وړاندې د تیمور لنګ له لوري ویجاړ شوی و. سیستم آبیاری سیستان علما فرار تیمور لنگ از بین 800 سال است و 1000 سال کی خرابی را جبران نکرد. د ولسمشر له لوري امیر تیمور ګورګاني ته د لنګ لقب کارول د ترک توکمو له جدي غبرګونونو سره مخ شوی دی. د جنبش اسلامي ګوند لسګونو غړو په کابل کې د یوې اعتراضیه راټولیدنې پر مهال په اوسنیو شرایطو کې چې امنیتي وضعیت خراب او انتخابات هم له نامعلوم سرنوشت سره مخ دي په داسې شرایطو کې د امیر تیمور په باب د ولسمشر غني څرګندونې نفاق زېږونکي یادې کړي. خانواده تیموریان مؤسس بزرگترین امپراتوری های اسلامی در قلمرو کنونی کشورهای آسیای میانه، ازبکستان، تاجیکستان، قرقیزستان، قزاقستان، تاتارستان، افغانستان و ایران کنونی بود. رئیس جمهور غنی به جای آن که مرهمگذار زخم‌های مردم باشد و سعی بر وحدت و یکپارچگی مردم ما بکند، آتش نفاق را بر خرمن هستی ما شعله‌ورتر می‌سازد. این بیان او ناآگاهانه، متعصبانه و دور از منطق میباشد.
د جنبش ګوند له ولسمشر غني څخه غواړي چې د امیر تیمور په باب د کړو څرګندونو له امله د ترک تبارانو څخه بخښنه وغواړي او په افغانستان کې د میشتو قومونو هویت ته درناوی وکړي. رئیس جمهور غنی به دلیل اینکه شخصیت جهان شمول و صاحب قرآن را که برای تحقق عدالت مبارزه و تمام عمر خود را صرف خدمت به دین اسلام کرده است پوزش بخواهد. د دې راټولېدنې برخوال له حکومت څخه غواړي چې په تعلیمي نصاب او رسنیو کې د تیمورلنګ اصطلاح پر ځای د امیر تیمور کلمه ځای کړي او د پلازمینې کابل په یو واټ کې د هغه مجسمه جوړه کړي. پر ټاکنو څارونکي بنسټونه وایي د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون کې د ژورو اختلافونو له امله د ټاکنو پروسه ځنډېدلې ده. د افغانستان د آزادو واردلانو ټاکنو بنسټ وایي په شکایتونو کمیسیون کې د کمیشنرانو ترمنځ اختلافات او ویره خپره شوې او کمیسیون باید د پروسې د ځنډېدو لاملونه له خلکو سره شریک کړي. په ورته مهال د شکایتونو کمیسیون وایي د جنجالي رایو په اړه ټولې چارې وروستۍ شوي خو یوازې د کمیشنرانو پریکړې ته په تمه دي. د ولسمشریزو ټاکنو نامعلوم برخلیک خلک او پر دې پروسې څارونکي بنسټونه اندېښمن کړي دي. څارونکي بنسټونه وایي چې په شکایتونو کمیسیون کې د کمیشنرانو ترمنځ د 300,000 جنجالي رایو په تړاو ژور اختلافات موجود دي. د افغانستان د آزادو او عادلانه ټاکنو بنسټ یا فیفا وایي چې کمیشنران باید منصفانه پریکړه وکړي او خپلواک واوسي. اگر کمیسیون شکایت انتخاباتی کدام دلایل موجه و قانعی را دارن خوب برای مورد مردم بگوییم که ما نهایتا 4 روز 5 روز وقت کار داریم به این دلیل به این خاطر و خاطر تکمیل این معلومات است که مردم واضح شوند چون اینها تقریبا 7 روز یا 8 روز است که ابو یک وعده برای مردم میتن که ما زودتر تصمیم میگیریم و تصمیم خود اعلان میکنیم اما متاسفانه که هفته میگذره باز دو قسمت کدام پیشرفت وجود نداره. په ورته مهال د شکایتونو کمیسیون وایي چې د 300,000 جنجالي رایو په اړه هر څه تکمیل شوي خو وایي چې یوازې د کمیشنرانو پریکړې ته پاتې دي. چارواکي ټینګار کوي چې تر راتلونکو 2 یا 3 ورځو پورې به خپل کارونه ختم کړي. با امید خدا ظرف یک روز روز آینده انشالله به موارد جنجالی موارد عمده جنجالی نقطه پایان خواهد گذاشته شد و آماده میشیم برای تطبیقات و احیانا تفتیش و بازشماری که ممکن است در پی رسیدگی به این شکایات به وجود بیاید. پر انتخاباتو څارونکي بنسټونه په داسې حال کې د دغه پروسې له ځنډ څخه اندېښنه کوي چې تر اوسه پورې د شکایتونو کمیسیون د 300,000 جنجالي رایو په اړه پریکړه نه ده کړې او معلومه هم نه ده چې کمیشنران به څه وخت د دغو رایو په اړه پریکړه کوي. بهرني خبرونه تر لږ ځنډ وروسته وړاندې کیږي. بیا هم ښه راغلاست او دا هم څو بهرني خبرونه. مسکو په خپل لومړني غبرګون کې د منځني ختیځ په اړه د امریکا متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالډ ټرامپ پر نوې تګلارې نیوکه کړې ده. کرملن ماڼۍ وایي دغه پلان د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له پریکړه لیکونو سره په ټکر کې دی. د روسیې د ولسمشر وایان دمیتری پیسکوف د دې پلان پر وړاندې د فلسطین او عربي نړۍ منځني غبرګونونو ته په اشاره ویلي چې دا تګلاره د سیمې د ستونزو د حل لپاره مناسبه او د عملي کېدو وړ نه ده. فلسطین د دې پلان په اعتراض کې له امریکا متحده ایالاتونو او اسرائیلو سره د هر ډول اړیکو پریکون اعلان کړی دی. واشنگټن له قزاقستان غوښتي چې د یوغور مسلمانانو په قضیه کې ورسره پر چین د فشار په پراختیا کې همکاري وکړي. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر په قزاقستان کې له چارواکو سره تر لیدنې وروسته ویلي چې پر دې موضوع یې خبرې کړې دي. مایک پمپیو وایي د نړۍ له ټولو هیوادونو غواړي چې د چین د واکمن کمونیست ګوند لخوا له یوغور او قزاق توکمو مسلمانانو سره د روانو ظلمونو د سملاسي بندېدو په اړه د دوی غږ بدرګه کړي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو خدمتونو رئیس جوزف بوریل ایران ته روان دی. هغه به په خپل دې سفر کې له ایراني مشرانو سره په لیدنه کې له تهران سره د کړکېچ د کمېدو هڅه وکړي. اروپایي ټولنې ویلي چې بوریل ته د مذاکراتو له لارې د اختلافاتو د حل ستونزمن ماموریت سپارل شوی دی. اروپایي هیوادونه غواړي له دې سفر سره تهران ته ډاډ ورکړي چې دوی د 2015 میلادي کال اټومي تړون ته ژمن پاتې کیږي.
وروسته خبر دا چې د کرونا ویروس په لومړي ځل له چین څخه بهر یو کس وژلی دی. ویل کېږي دغه 44 کلن سړی چې اصلا د چین د ووهان ایالت اوسیدونکی دی د فلیپین د پلازمینې مانیلا په یو روغتون کې مړ شوی. هغه تېره میاشت له خپلې مېرمنې سره چې ویل کېږي هغه هم پر کرونا اخته ده فلیپین ته تللی و. دا خبره داسې مهال ورکړل شوی چې په چین کې د کرونا له کبله د مړو شویو کسانو شمېر له 300 څخه اوښتی دی. درنو لیدونکو له دې سره سم اوسنۍ خبري ټولګه په همدې ځای پای ته رسیږي. تاسې د کابل نیوز له پاتې خبري او سیاسي خپرونو سره اوسئ. تر بیا